أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم مرګرو. نن غوړموړی چرګ به پخو او بل شان طریقه شروع کوو. ټول ناول ما غوړي واچول چې دا لږ وترسکېږي. په دې کې به زموږ سره لږي ټماټر دا 4-5 دانې، پیاز واړه واړه کټ شوي 3-4 دانې، یا به کې دا شان مساله دا خو ما تاسو ته وښووه، دا به کې لګي. او په مسالو کې به زموږ سره لګي زنکۍ یو چمچ، دانیال لږ، او عامه مساله 1 چمچ، او اوږه یو 2 چمچه، ادرک جو ادرک به کې استعمالولی شي. ټول ناول پیاز. بسم الله الرحمن الرحیم. آلوګان پکې نه لګي یو 4-5 دانې. دې کې به زموږ سره دا لګي یو چرګ ښه پوره روغ پیسونه دي. پیاز زموږ سره لږ سره شوي دي چې هلکه غوندې سره. دا اوس اوږه واچوو. اوږه تازه بالکل چې کټ شوي ټکېدلي تازه. اوږه مونږ یو 2 منټه دغه کړه. اوس به مونږ یې دا چرګ واچوو. دا مونږ تقریبا یو 15-16 منټه د دې اوږه پیازو غوړو کې وترسوو. دې ټایم به مونږ چوله لږ کمه کړو او سر به پکې لږ ذایقه پکې د اوږې ده پاتې شي. وقفې سره پکې دا چمچ وال غواړي. زموږ سره یو 4-5 منټه وشو. بیا وروسته به دې ته مونږ مسالې واچوو. دانیال لږ داسې چپېدلي مونږ یې مساله هم next piece. په دې باندې بیا د سر کې ذایقه، سر چې موږ دې سره ذایقه یې دي. دا یو 2 منټه سر کېږي. دا زموږ سره تقریبا چرګ ښه پوخ شوی دی. دې ته به ټماټر واچوو. اوس یو
دا سر کې مې ایښی دی د ټماټر پسته شوي بیا زر حل شي په دې طریقه باندې دا ټوټل یو سیټ ته حل شي نو الو به بیا مکس کړو دا زموږ سره ټماټر دا میده شو اوس به دا مونږ مکس کړو دا مونږ اوس دې ته لږې اوبه واچوو او یو 15 منټه به دا پوخ شي دا الوګان مونږ جدا لږ خود کولی وو دا ورته واچوو دا اوس یو 15 منټه سر پې کېږو دا پخه منځ کې به دې ته لږ مرچکي او پرې واچوو دا ماشاءالله زبردسته خوشبو ترې راځي د الله په برکت باندې ماشاءالله ډېر ښکلی دغه راغی د الله نعمتونه دي دې سره اجازت غواړو ډېر زبردست موږ راغی د الله په امان چینل مې سبسکرایب کړئ څه مسټیک شوی په کمنټ کې ووایئ